پنبه د ننګرهار له حصار ولسوالۍ پرته په ټولو ولسوالیو کې یو شمېر بزګرانو په خپلو ځمکو پنبه کرلې. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د تیر په پرتله به د دوی د اټکل له مخې د پنبې حاصلات زیات وي. دوی وایي په 2895 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې چې د اټکل له مخې به ترې 4922 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شي. ټولو کې پنبه کرل شوې ده او تقریبا 2895 هکتار ځمکه باندې سکهاله پنبه کرل شوې وه او زموږ د معلوماتو په اساس یا زموږ د اټکل له مخې به سکهاله تقریبا 4922 میټریک ټنه حاصل ترلاسه کوو. بلخوا بزګران سږکال د پنبې په فصل د زیات لګښت او د وچکالۍ له امله د ټویلونو پر اوبو د اوبخور خبره کوي. دوی همداراز له حکومته د اوبو د بندونو د جوړېدو، اصلاح شوو تخمونو او د کیمیاوي سرې غوښتنه کوي. پنبه موږ دغه ټولو باندې اوبه کوو، په دغه پټي باندې تخمین داسې وایي چې په هر وار کې 1500 روپۍ لا د پاسه 1500 روپۍ دغسې خرڅه پرې باندې راځي چې اوبه کوي. چې دلته دا راورسېږي هلته پرې خلک د کرنې پرې تاوان وکړي، توپان پرې وکړي، هلته نرخ ډېر ارزانه شي. به دغه کې د کانانو بس غریبانو په تاوان کې شي. چې وکړو 15,000 روپۍ پرې خرڅه راځي او هغه په خپلې پیسې بیا نه پوره کوي. خو څه وکړو پټی هم داسې نشو پرېښودلی او موږ سره باید کومک وکړي حکومت. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست د بزګرانو له لوري یادې شوې ستونزې مني او د حل په برخه کې د خپلو هلو ځلو د ترسروي یاده کوي. کارمندان چې د ترویجي کارمندانو د خوا نه وخت په وخت دا تعقیبېږي او د دوی سره چې دی په مختلفو برخو کې همکاري هم کېږي او د دې ترڅنګ په مختلفو لکه د کار څخه نیولې بیا دا مختلف سټیجونه لري. د هر سټیج کې دوی سره دوی ځي او عملاً مشورې ورسره شریکوي، روزنه ورکوي ورته تر څو وکولی شي چې ښه حاصل ترلاسه کړي. ډېره دې نه وي چې تېر کال هم په دې ولایت کې په 21 ولسوالیو کې کروندګرو په خپلو کروندو کې پنبه کرلې وه چې د مسؤلینو پر وینا هغه مهال د 1063 هکتاره ځمکې 1982 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي وو. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.